یوې ښځې خپل خاوند په ټول کلي کې بدنام کو، خو اخر ولې او د څه لپاره؟ سلام او مینه دوستانو، د پښتو پوسټ په یو ښایسته ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو د ویډیو تر اخره موږ سره اوسئ. امید لرم چې دا قصه به ستاسو خوښه شي او تاسو به ترېنه څه زده کړه او عبرت واخلئ. کیسه کوونکی وایي چې یوه ورځ د کلي مشر سره د کلي یو څه کسان ناست وو چې د ښځو په باره کې خبرې راغلې. نو د کلي مشر وویل چې د ښځو دومره مکر او فریب وي چې د سر د هر ویښته لاندې یو مکر او فریب پټ وي. کله چې یو سړي دا خبرې واورېدې نو ځان سره په فکر کې شو چې زه خو مې باید د خپلې ښځې نه دا مکر او فریب وباسم. کور ته راغی، ښځې ته یې وویل چې قینچي راواخله. هغې ورته وویل چې په قینچي باندې څه کوې؟ ښځې ته یې وویل چې ته خو یې راواخله، ضرورت ورته لرم. کله چې قینچي راواخیسته نو ښځه یې راونیوله او د سر ویښتان یې ترېنه ټول د بیخه لرې کړل. ښځې ډېرې چغې ووهلې چې د خدای لپاره داسې مه کوه، ویښتان خو د ښځې ښایست وي. خو د ښځې خبرې وانه اورېدې او ټول ویښتان یې ورنه لرې کړل. کله چې ښځه په سر گنجی کړه نو بیا خپل خاوند ته وویل چې تا داسې کار ولې وکړو؟ هغه ورته وویل چې زموږ د کلي مشر دا خبرې نن وکړلې چې ښځه ډېر مکر او فریب لري. ښځه پوه شوه چې خاوند مې د بل چا په خبرو کې راغلی دی او زما ویښتان یې کټ کړي دي. خو ښځې وویل چې زه به هم ستا ته سم سبق درکړم. ښځه یو څو ورځې وروسته بازار ته لاړه او ښه ډېر کبان یعنې میان یې راواخیستل. هغه ټول میان یې راوړل او په هغه پټي کې وشیندل، کوم پټي کې به چې د دې خاوند کار کوو، او بیا یې پرې د پاسه خاورې واړولې. په دغه ورځ باندې د دې د خاوند د کروندې ورځ وه، یعنې په پټي کې کوداله وهله. کله چې خاوند پټي ته لاړو او کوداله به یې وهله نو هر یوې کودالې سره به یو می راووتو. سړي چې کله ولیدل چې په پټي کې دومره ډېر میان نو شورو شو او د پټي نه ټول میان راغونډ کړل او کور ته یې راوړل. کله چې کور ته راوړل نو ښځې ولیدل، ورته یې وویل چې دا دې څه راوړل؟ په خاورو باندې ټول ککړ دي. هغه ښځې ته وویل چې دا نن په پټي کې میان راشنه شوي دي چې هره کوداله به مې وهله د هرې کودالې نه لاندې به یو می پروت و. ښځې ته یې وویل چې ته دا غرمې ته پاخه کړه، زه ځم په پټي کې لږ کار کوم چې بیرته راشم، غرمه کې به بیا یو ځای دواړه وخورو. ښځې ورته هم وویل چې سمه ده. کله چې سړی لاړو په پټي کې کار وکړو او ستړی ستومانه کور ته بیرته په سره غرمه کې راغی نو ښځې ته یې وویل چې ډوډۍ دې تیاره کړې که نه؟ ښځې ورته وویل چې هو، ډوډۍ خو مې تیاره کړې ده. ښځې ته یې وویل چې رایې وړه. خو ښځې ورته وویل چې د تلکارۍ لپاره څه نه لرو. ده ورته وویل چې لږ ساعت مخکې مې چې کوم میان راوړي وو چې په پټي کې مې د خاورو لاندې پیدا کړي وو، هغه دې څه کړل؟ ښځې ورته وویل چې ته خو لیونی شوی یې، ما خو هېڅکله هم میان نه دي لیدلي او نه راته تا راوړي دي. سړي چې کله دا خبرې واورېدې نو خپله ښځه یې راونیوله او ښه یې ووهله. ښځه لاړه او خپلو لیورونو یعنې د خپل میړه ورونو ته یې ټوله قصه وکړه چې ستاسو ورور لیونی شوی دی. څو ورځې وړاندې زما نه په قینچۍ باندې ویښته هم کټ کړل، زما سر یې گنجی کو او اوس وایي چې ما په پټي کې د خاورو لاندې کبان موندلي وو، هغه راوړه چې پاخه یې کړو او ویې خورو. د سړي ورونو چې کله دا خبرې واورېدې نو خپل ورور پسې راغلل او چې د خپل ورور خبرې هم کله واورېدې نو ویل یې چې دا خو رښتیا هم لیونی شوی دی. ورونو یې فیصله وکړه چې اوس باید دا په شفاخانه کې یعنې هسپتال کې داخل کړو چې د ده د مزغو علاج وکړي، ځکه چې اول یې په ښځه باندې ویښته کټ کړل او اوس وایي چې د ځمکې لاندې مې کبان پیدا کړي دي. ورونو یې دا کلک کلک په پړو باندې تړلو. نو په دې وخت کې د بیا کوشش وکړو چې خپله ښځه ووهي، خو ښځې ورته وویل چې وګورئ دا بیا ما پسې کوشش کوي چې ومې وهي، نو اوس باید دا زر تر زره هسپتال ته ورسول شي. ورونو یې هغه په یوه کوټه کې بند کو او خپله لاړل چې شفاخانې والا ته خبر ورکړي چې ګاډی راولي. کله چې دا په کوټه کې بند که نو ښځه بیا ورته راغله او ورته یې وویل چې اوس منې او که نه. ښځه چې مکر او فریب کوي بیا یې داسې هم کولی شي، خو چې نه یې کوي نو بیا یې هېڅکله نه کوي. تا ما سره دغسې ناروا کار وکړو نو ما غوښتل چې زه تا نه د هغې بدله واخلم. اوس که ته غواړې نو ځان سم کړه، که نه د ټول عمر لپاره به دې همدغسې بدنام کړم. کله چې سړي دا خبرې واورېدې نو عقل یې سر ته راغی او په خپله خبره باندې ډېر زیات ستومانه شو او د ښځې نه یې معافي وغوښته چې بیا به هېڅکله داسې نه کوم. او بیا د هغې نه وروسته ښځې هم خپلو لیورونو یعنې د دغه هلک ورونو ته ټوله خبره صفا وکړه چې اصلي قصه داسې وه. او په دې سره بیا د ښځې او خاوند د خوشحالۍ ژوند شروع شو. دوستانو دا ویډیو تر همدې ځایه وه، که خوښه شوې مې وي در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. ډېره مننه.